أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ال عمران درېمه سپاره آیت نمبر 10 الله سبحانه وتعالى فرمای ان الذين كفروا بشکا خلق چې کافران دي لن تغني عنهم هرگز فائدہ به نه رسوي دوی ته اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی اولاد من الله شيئا د الله وړاندې د څه شي واولئک هم دا خلق دي هم دوی وقود النار دوی بخشاک وي د جهنم د ورو كدأب آل فرعون فشان د حال د آل فرعون والذین من قبلهم او پشان د خلکو چې دین وړاندې تیر شوي دي کذبوا بآیاتنا اغوی تکذیب کړي او دریغ غنړي زمونږ آیاتونه زمونږ احکامات فاخذهم الله بس الله غوی راونی ولو بذنوبهم دا غوی د ګناهونو په وجه باندې والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکوونکی دی قل للذین کفروا پیغمبر ویا خلکو ته چې کافران دي ستغلبون زرد چې تاسو مغلوب کړي شئ نه کمزوري بشئ وتحشرون او تاسو برا جمع ورکول کیږي با الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډیر بد ځای دی د واپس هغه ډیر بد ځای دی د آرام چې کم ځای ته تاسو بیا واپس کیږي قد کان لکم په تحقیق سره ستاسو د پر آیت النخدا فی فئتین په غدو ډلو کې التقطا چې یو بل سره مخامخ شوي په جنگ په میدان کې فئه یو ډله وتقاتل جنگیدل فی سبیل الله په لار د الله کې او اخرى او دویمه ډله کافره کافر و يرونهم چې قتل ورته د مسلمانانو مثلهم چې ښکارېده بدوی ته دوچند مثلهم دوچند فی رأی العین د سترګو په لیدو سره یعنی د ځان نه ورته ډبل ښکارېدل سوا والله یؤید الله تایید کوي قوت او طاقت ورکوي بنصر په خپل مدد سره مې یشا چاله چې غواړي ان فی ذلک بشک په دې خبرو کې لا عبرت خامخا نخد د عبرت لأولی الابصار د عقل د خاوندان لپاره زین للناس خیسته کړی شوی دی د خلکو د پاره حب شهوات محبت د نفسانی خواهشات من النساء بشان لکه زنانا والبنین او زامن والقناطیر المقنطره او خزانه را جمع کړی شوی من الذهب د سرو زرو والفضه او د سپینو زرو والخيل المسومه او اغا سونه چې پاغي باندې نه خلګېدلی شوی دا خاص قسم سونو والانعام او دارنګ ساروی والحرس او فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا خو لیکن دا سامان د ژوند د دنیا دی والله د الله سره عنده دا سره حسن المآب ډیر خزه دی د واپس او خټی کانه د ور سره قلت ورته فرمای پیغمبر او نبیکم از تاسو خبر کم بخیر من ذالکم بغور سيزونو د دینه للذین پردا کسانو اتقوا چې اوی یریږي او متقیان دي پرهیزګار دي عند ربهم دا غوی د رب سره جنات باغونه دي تجری چې بهيږي ومن تحتها الانهار باغی کې لاندې نهرونه خالدین فیها دی بوسی کې باغی کې او ازواج مطهره او په دغه باغونو کې دوی لپاره بیبیان وي پاکه جنت اصل کې باغ ته ویل کیږي هر قسم نعمتونه بول الله ورکوي او رضوان من الله او رضامندی بو ته ملاوي شي د الله د طرف نه والله بصير بالعباد الله لیدون کې د خپل بندګانو لرا الذين ذا خلقت يقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه اننا آمنا بشک مونږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا پس معاف کی مونږ ته ذنوبنا زمونږ ګناهونه وقنا عذاب النار او ساتي مونږ د عذاب د اور د جهنم د اور نه الصابرین دا خلق ته چې صبر کوونکي دي او صادقین او رښتیا ویونکي دي والقانتین او حکم منونکي دي والمنفقین او خپل مالونه خرج کوونکي دي د الله په لار کې والمستغفرین بالاسحار او د الله نه معافي غوښتونکي دي د سحر په وخت کې صدق الله مولانا رسول